قوت ابتدا شوی وه او د کفر د ذلت او د رسوایی شروع د دې جنګ او د دې غزوې او معرکې نه شوي وو اصل جهاد چې دی په دې سره د اسلام شوکت او شان قایمیږي په اسلام سره په جهاد سره د مسلمانانو غلبه راځي په جهاد سره د کفر هغه شان او شوکت ختمیږي په جهاد سره د کافرانو دماغونه چې کوم هغه د تکبر او د غرور نشوي د الله د خدای نه د انکار هغه ورنوځي د جهاد په ذریعه سره مظلوم د ظلم نه ازادیږي او د ظالم د ظلم خاتمه کیږي جهاد چې د محترم د الله رب ذوالجلال مسلمانانو ته د هغه رکاوټونو د خاتمې لپاره هغه نازل کړی دی ورکړی دی کوم چې هغه د کفر د اسلام په نشر و اشاعت کې هغه مخې ته راوړي کوم چې هغه محترم هغوی د مسلمانانو د خاتمې کوشش کوي د دغه ټولو د علاج لپاره الله رب ذوالجلال د جهاد فریضه رالیږلې ده جهاد محترمو دا فرض دی هغه موضوع باندې به انشاءالله ورځ بیا په بله موقع خبره کوو دلته هغه صرف د غزوه بدر په حواله سره څو خبرې ستاسو په وړاندې عرض کوم غزوه بدر محترمو دې ته بدر ولې ویل کېږي نو یو روایت دا دی چې دغه علاقې بدر نامه ده د مکې مدینې منورې نه تقریبا 80 میله هغه لرې ده او یا میله دومره فاصله ده په منځ کې د دې وجې نه 80 میله فاصله د بدر او د مدینې منورې په منځ کې ده دې ته بدر ولې ویل کېږي نو یو روایت دا دی چې بدر دغلته یو کوی دی د هغې نامه ده نو د هغه کوی د وجې نه د علاقه د بدر په نوم سره مشهوره ده او یو روایت دا دی چې بدر بن یخلد دا د کس نامه د هغې په نوم سره دا ځای هغه مشهور شوی دی خو بهرحال دې ته غزوه بدر ویلی شي چې دا هغه مشهوره غزا ده چې په دې سره د اسلام شان او شوکت الله رب ذوالجلال قایم کړی چونکې محترمو د رمضان مبارک شروع رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اطلاع ملاو شوله چې د مشرکینو د کفار مکه هغه قافله چې هغوی د یمن نه د تجارت سامان راغستی دی او مکې مکرمې ته روانه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه قافلې د وهلو لپاره هغه صحابه کرامو ته اچانک اطلاع ورغله او د دلته نه یو څو کسان د ځان سره واخیستل د مدینې منورې نه ووتل محترمو د دغه قافلې د شکولو د دغه قافلې مخې ته د صحیح سالم د رسېدو نه د دیو دغه لاره د کټ کولو لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې حمله ولې وکړله د حملې لپاره نبي علیه الصلاة والسلام د مدینې منورې نه ولې ووتلو نو محترم هغه کې سیرت نګارانو تفصیل سره لیکل کړي دي خو امام اهل سنت شیخ سرفراز خان صدر صاحب رحمه الله مختلفو کتابونو په حوالې سره چې کوم زبردست خبره نقل کړې ده هغه دا ده شیخ رحمه الله لیکلي دي دې مشرکین مکه رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو ته قسمه تکالیف ورسول اذیتونه ورسول تر دې پورې چې مسلمانان مجبور کړل دیو د مکې مکرمې نه په هجرت مجبور کړل دیو مکه مکرمه رسول الله صلی الله علیه وسلم پرې ښودله صحابه کرامو پرې ښودله کلي وطنونه ورنه پاتې شولو خپل خپلوان دوستان رشته داران ورنه پاتې شولو مالونه جیدادونه ورنه پاتې شولو دیو هجرت وګوره مکې مکرمې نه لاړل مدینې منورې ته هلته هم د دې خوښه نه وه چې مسلمانان دې دلته په ارام او سکون سره زندګي تېره کړي د دې وجې نه دوی په دې تکل کې وو چې دوی یو دغسې منصوبه جوړه کړي په مدینه منوره باندې حملاور شي او دلته مسلمانان په څه طریقې سره دوی ختم کړي د دې وجې نه دوی مالونه راجمع کړل او د دوی کومه قافلې شام او یمن ته چې بدلې د تجارت دپاره دوی په دې کې دا قصد وکړو چې زمونږ دا مالونه اصل رسول مال چې کوم اصل پیسې دا به مونږ اخلو د دې چې کومه ګټه راځي دا به مونږ راجمع کوو او د دې په ذریعې سره په مکه مدینه منوره باندې به مسلمانانو چې کوم د حملې تیاری کوو په هغه تیاری باندې به مونږ دغه منافع او ګټه لرو او د مکې مکرمې دغسې یو څوک نه و چې په دې تجارتي قافلې کې د هغوی حصه نه وه د دې وجې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حکم راغی چې ووځه د مخکې نه دغه قافله د دې بنیاد وباسه چې مخکې هغوی کومه منصوبه جوړوي چې د هغې منصوبې بنیاد د دې ځای نه وځي ختم شي نو اصل د هغې بنیاد دا و چونکې رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنګ په اراده باندې نه وتلی
دیو وجه صحابه کرام مختصر کسان ورسره نبی علیہ الصلوۃ والسلام وتلو ابو سفیان دغه قابلیت په دې وخت کې د اسلام نه قبول کړ د سره روان د زې پسې د ډېرو خيارو ډېر پوهو سردارو زې په زې بلار به معلومات کول حالاتو د خطرې ادراک ورته کېدو د دې وجه زې په زې باندې هغه حالاتو ته پوښتنه کله چې د پته ولګره شک شو ورته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره صحابه کرامو نه روان دي کوم باندې حمله کوي دا قبيله وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کې ابو سفیان زمزم غفاری دته پیسې ورکړلې ورته مکه مکرمه ته لاړ شه او هغه خلکو ته وایا چې تاسو لاړ شئ تاسو هغه قبيله چې کومه د تجارت را روانه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د ملګرو په هغه قبيله باندې حمله ورکیدون کې ده لاړ شئ که تاسو کولای شئ خپل قبيله بچ کې راځي حفاظت وکړي دې طریقې سره محترم چونکه دا قبيله ډېر په تیزی سره وتلې او اچانک وتلې ول جهاد او د جنگ په اراده باندې نه وتلې دې وجه کسان هغه ډېر کم تقریبا 12 رمضان مبارک ورسوه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مدینه منورې نه ووتو 313 صحابه کرام راجح قبل لاره 313 کسانو انتهایی د پیسو سامانه حالتو د دې سره دوه اسونه او یو خان ورسره په نمبر باندې باغ په دې باندې هغه سوري کول کله چې مقام سفرات په دې قریب ورسېدل نو بس او عادی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې نه مخ کې ولېدل ول تاسو لاړ شئ د قافلې حالات معلوم کړئ دې چې څه لپاره مخ کې ولېدل دې مخ کې روانو د قافلې حالات معلومول په دې کې هغه قافله کس چې کوم ابو سفیان لګلو مکه مکرمه ته هغه الته ورسره هغه خلکو ته اطلاع ورکړه په دې کې محترم مختلف حالات دي روایت دي واقعات دي خو څنګه پرېږدم چې هغه کس شروع کوم شاید 2-3 غنټو کې د واقع بیان نشي دا الته ورسره هغه خلکو ته اطلاع ورکړه په دې کې چې کوم اچانک اعلان وشو سرداران ټول د جنگ لپاره راځي سیوا د یو کس یو ابو لهب نه د خپل ځای باندې د ابو جهل رور هغه ته هغه باندې قرضه وا او هغه طاقت نه لري چې قرضه ورکړي نو هغه پیسې هغه خپل ځای باندې دې تیار او دوی په دې کې امیہ سم د جنگ لپاره نو تیار دغه وجه دا و کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت کو مدینه منورې ته سعد بن معاذ رضی الله عنه چې د مدینه منورې سردار د او امیہ چې د مکه مکرمه د یو بل سره دوستانه او تعلق لار باندې چې کله به تیرېدل یو بل سره وبېلوانه کېده سعد رضی الله عنه عمرې ته راغلو د طواف لپاره راغلو د په کور کې د خپل کور کې امیہ پناه ورکړې و د ورته موخه وګوره چې کله څوک نه زره وزم خطر نه وي چې طواف وکړي د غرمې ټیم د دیو وروته طواف کوي ابو جهل چې باندې باندې نظر ولګېد د ته امیہ د اصل در سره دی د ورته دا زمان ملګری سعد د مدینه منورې او ورته دا څنګه په آرام سره لګیاره دي طواف کې دي خو زموږ دشمنانو تل پناه ورکړي دا ورته سره خبره شروع شوه ته وای کله امیہ په پناه کې د زمانو واپس روح نه وي دی ورته جواب ورکړ ته خو ما ته لاس راوړ مدینه منورې نو به مستاسو لار بند کوم مخې په تجارت د بار کومه لار باندې سي یو ور سره خبره تیزی شولې دا امیہ د ته وای سعد ته وای ساده اواز مو په زور کې دا زموږ سردار دی چې دا خبره واورې دی هي طبيعت خراب شو ورته وای تخبل بنا واپس واخلا ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو ورېدلې دي چې امیہ بستاسو بلاس باندې الله وجه دغه خبره واورې ده د انتهایی بد حالت کې شو او روایتو کې راځي د په دغه سي حالت کې شو قریب وجردنه واړه بولولې بول ترې په داسې باندې چې دې تم بده وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم خبره کې اگر اشتای هغه بالکل غلطه کېږي نشي د تبوس کې په کوم ځکه بس دا وې د الله سره وجلې کې د ورته ک په هر ځای کې خو ما د الله د پیغمبر نو ورېدل چې وایي واستاسو بلا صلی الله علیه وسلم د شکر درغه خځې ته خبره وکړه د چې کله ابو جهل د تبته و د لم لیټ کو د نتلو هغه به خلک راوستله ورته ته کې پاتې شو دا ټول به پاتې شي خلک وایي زموږ سردار نه چې بده سره وبدنه وزوانانو او صدې خراب شي د سب زور تیار کو د چې کله خپل خځې ته وایي زموږ سامس تیارت سامان راکړه هغه ته تا در خپل یسروي ملګری خبره نه ده یاده د دې ته وایي تیز اس تیارو مس دا وایي سره اخوانه سم د لارې نه تر واپس کی
او دی به هر ځای کې چې کوم ځای کې به د قافلې پړاو اچوو دی به هلته نیت دا و چې زه دې ځای نه په خپل اس باندې واپس شم و ابوجهل خو ډېر حرامي و هوښیار و هغه به بیا هلکان مقرر کړي و دی به یوازې نه پرېښودو تر دې پورې چې دی د جنګ میدان ته راورسوو ابوجهل خپل هم تباه شو دی هم د ځان سره تباه برحال نبي علیہ الصلوۃ والسلام چې مقام صبرا ته ورسېدل بس او عادي ډېر راغلل او د قریشو د روانګۍ اطلاع یې وکړه الله رسوله قریش را روان دي او هغوی تیاری کړی دی د ځان سره ډبې ډبانې را روانې کړي دي د هغوی پروګرام دا دی چې موږ به مسلمانان وژنو په دغه ځای کې به ډمې ګډو د خوشحالۍ د وجې نه به سینګار کوو ډمامې به وو هغې نه بس موږ مکې مقدمې ته راځو چونکې حالات بدل شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام راجمع کړل ویل موږ خو د جنګ په اراده نه وراوتي او اوس حالت نوبت جنګ ته ورسېدو تاسو څه خیال دی په دې کې ابوبکر صدیق رضی الله نور صحابه پورې پاسېدل الله رسول ته حکم کوو موږ ته یاد دې دوران کې مقداد ابن اسود رضی الله عنه دې پاسل دی او تقریر وکړو بالامر ما امرك الله تعالى ونحن معك والله لا نقول كما قالت بنو اسرائيل لموسى اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون ولكن اذهب انت وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون الله پیغمبره الله چې تاسو څه حکم کړی دی هغه پوره کا موږ د موسی علیه السلام د قوم په شان نه یو چې موږ تاسو وایو تاسو رب لاړ شئ جنګ وکړئ نه موږ به تاسو سره یو او په بل روایت کې راځي ولکننا نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلف الله پیغمبره موږ ورتانه مخکم ګرځېږو اتانه ورستم ګرځېږو اتانه بخیو ګس طرف تم جنګېږو او روایت کې راځي کله چې مقداد ابن اسود دا خبرې وکړې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مخ مبارک د خوشحالۍ د وجې نه د سوچ پړقه وپړقې بیا هر سړي دا خواهش کو کاش کې د خبره ما ول کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه خوشاله شو دغه خوشحالي زمانه هغه ظاهر کړي وي دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا تاسو کې بل څه بدریم ځل بیا تاسو کې شیر علی ایها الناس خلکو ما ته مشوره راکړي څه کوو سعد بن معاذ رضی الله عنه په اشاره باندې کوی شو چې نبی رسول الله روح مون انصار ته لري خطاب د بازو د مې وګ تقریر کو چې خلاصې دا و الله پیغمبر مونږ تاسو سره بیعت کړل دي مونږ ایمان راوړل دي په مونږ دا ګمان مکه چې مونږ تاسو نه کله رسته شو د الله پیغمبر مونږ ته حکم کوو مونږ تاسو سره یو کوم په سمندر باندې د وراچولو حکم کې مونږ په سمندر باندې مرزور تعالی نه رسته کی رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه خبرې جواب دې خوشاله شو او بی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیو ته بشارت وکړي یعیدکم الله احد الطائفتین انها لكم وتودون ان غیر الله رب الجلال به ما سره وعده کړی چې په دې دوه ډلو کې په یو باندې موږ ته فتح راکړي یا د ابو سفیان ور ډله چې تجارت کې مقابله را روانه ده او یا د ابو جهل ډله چې کوم را روانه ده هغه په شان او شوکت سره د مسلمانانو د خاتمې لپاره الله رب الجلال ما سره وعده کړی په دې دوه کې په یو باندې خامخا موږ ته غلبه راکړي د دې ځای نه دی ووتل نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې ځای نه روان شو دې دوران کې چې نبی علیہ السلام کوم دوه کسان د جاسوسۍ لپاره لېږل یو بس او دوی معادي دیو مخکې روان دي حالات معلوموي چې قافله څنګه روانه دیو د بدر ته دلته یو غونډۍ د دې لاندې چینې دې تر ورسېده د حالاتو معلومولو لپاره دلته یو دوه ښځې په خپلو کې جګړه ده د یوه زنانه د بلې نه ورته یې زما قرض ادا کوه دیو ته صبر وکړه سبا یا بل سبا زمونږ د تجارت قافله را روانه ده د قریشو زما باندې کې مزدوري وکړم ستا قرض به تا ته ادا کوم دې خبرې واورېدې خپل مشکونه د اوبو نه ډک دې ځای روان شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اطلاع ورکړل حالات دغسې دې دوران کې ابو سفیان هم دلته راورسېد دلته معلومات کوي یو کس دی راغلی ورته دلته څوک راغلي نه وو څوک تېر شوي نه وو هغه ورته نه څوک نه وو یو دوه کسان راغلي وو هغوی دې ځای کې مشکونه ډک کړل ووتل دې کې د اوښانو د پچې پرتې وې ابو سفیان خو ډېر هوښیار و د یوې چې راواغېستل ماته کړل دې کې د کجوري دا ګېټ کې و دا زړی و پکې دې چې وکتل ویل دا د یثرب د مدینې منورې د کجورو زړي دي او یقینا دا خلک راغلي د هغه ځای نه پلان وکړو او د سمندر په ساحلي طرف باندې خپله قافله وویستل دا قافله چې کله روغه ورسېدل مسلمانانو نه بچ شول ابو سفیان چې دی وخت ایمان نه دی راوړی دوی ته مکې مکرمې والا ته خبر راولېږو اطلاع یې راولېږله ورته انما خرجتم لتمنعوا عيركم ورجالكم واموالكم وقد نجاح الله فارجعوا
تاسو ته بدر تاسو راغوتي د دې لپاره وایي چې خپل قابلیت حفاظت وکړي الله دا قابلیت حفاظت وکړو هغه قابلیت حفاظت وشو روغه صحیح را روانه ده فرض یو تاسو واپس مخکې مرزه فضلت او دې نبی اخنس بن شریح ته د قبيله بني زهره اگر دې نه واپس شو زموږ مقصد اصل څه د سره بارز دلته دی روان سوغیم روان دي مشرکین مخکې بدر تر ورسه بدر یو میدان دی لوی وسیع مشرکین را رسیدلی خطر دیو دی ولله مسلمانان لیک څا ورسه دیو تر شو طرف پاتې شو او بم دا وی په طرف کې رسیدلی دیو طرف ته هیڅ نشته انتهایی سخت ګرمي ده روزه ده صبر وهلي دیو را ورسیدل انتهایی د پریشانی حالت ده په دغه دوران کې الله رب الجلال باران راخي وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الاقدام دې چې صحابه کرامو هغه حوزونه غونډه واړه دا وبې پکې راجم خپل هغه طرف ته خټې جوړې شولې د تلو هغه قابل نشو دې طرف د شګو هغه بر باران سره نورم مزیدار شول د تلو قابل شول او مسلمانانو ته وبم را لې په ځنو باندې اطمینان او سکون امراله دې طریقې سره سرداران قریش نبی صلی الله علیه وسلم تبوس کې صحابه کرامو په هغه کې څوک راغلي ورته پلان کې سردارانو مونږه ورته واغستل نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته مبارک ومشه مکه مکرمه د خپل زړه ټول ټوکړي تاسو سره وسترین په بدر کې یعنی څومره سرداران چې نن هغه پلاس باندې راغلي دي نن موخره د غیر خاتمه په دې دوران کې جنگ کله شروع کړو صاد ابن معاذ رضی الله عنه په مشوره سره د دې چبوتره جوړ شو نبی صلی الله علیه وسلم په دې چبوتره کې د دې څخه د ټول میدان په نظر راتلو نبی صلی الله علیه وسلم د میدان نقشه وکتل د دې او انس رضی الله عنه فرمایي بلکې چې سبات جنگ په غشو باندې نبی صلی الله علیه وسلم منتظرونه راوخته نو ته وګورئ هغه نصر فلان غدن ان شاء الله سبب پلان کې کافر په دې دي باندې وجل کیږي ول یو کافر نام رسول الله صلی الله علیه وسلم او مونږ ته زیره خو اشاره وکول او هغه بیا قسم خوري دغه صحابي ول نبی صلی الله علیه وسلم چې کوم زمون تر خو هر یو کافر په حق باندې مردار شو معمولی د انچه برابر تبدیلی نه راغلی پرخ نه راغلی دا د وحی بزری رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خود له شو نبی صلی الله علیه وسلم د دینه په سره صحابه کرام ودشو نبی صلی الله علیه وسلم د رښتره ټول شپه هغه زاری کوي ابو بکر صدیق رضی الله عنه سره دی علی رضی الله عنه فرمایي ولمن ټول کې څوک دغه سينو چې هغه د شوه نو دومره ستړي دومره سخت حالت رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حالت کې الله تبارک او زاری باندې په ټول شپه دې حالت کې او کله چې سحر شو نبی صلی الله علیه وسلم आवाज وکړ کسانه پاسه او په دې وخت کې صحابه کرامو ته جنگ د جهاد د قربانۍ د شهادت فضیلت نبی صلی الله علیه وسلم بیان کو ترغیب او صحابه کرامو ته د دې نه بس هغه میدان کارزار ګرم کېدو او سکونه جوړ شو د جنگ سکونه په دې وخت کې ګرم شو نبی صلی الله علیه وسلم سکونه برابر کړ او په خپل په دې دوران کې بیا هغه چوتره تراوي دلته نبی صلی الله علیه وسلم دعا کوي او په دې وخت کې الله ته دومره سخت واسطه ورکړي یا الله تا چې موږ سره کوم وعده کړی و هغه وعده نن پوره کړه نن دا یو څه کسانو جماعت د جماعت تیار کړي زما مهنت دې کدا ختم شو بیا موږ د زموږستانو شو ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم اخرنه پیغمبرو دا دغه جماعت چې دا ختم شو به وسو مسلمانان باندې شي دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم جڑا کې مسلسل دې دوران کې قریش کله مطمئن شو د جنگ مخکې عمر ابن وهب ډېر ولې مسلمانانو د حالت خبر واخله دې چې راغی واپس لاړ ورته ټول کسان زیات نظر بزدرې سموي ولک صبرو کې خبر راوړم چې شاته به کومک نه دی راغلی د لاړو حالات خبر واغستو به دی تراغله ورته ول سکومک به کې نشته پس نه دی راغلی دقه 300 کسان دي به سرو زماني حالت کې ولماته دغه سخیاري چې دا وی د خپل تورونه علاوه بل حصہ بنا نشته او باقي کې هر کس په دې حالت دی چې ترسو پر هغه په خپل نه لګیدل ترسو پر خپل مقابل نه وجل تر هغه وخت پورې عمر غته تر نشي نو که باقي کې هر یو خپل مقابل مړ کې خو بیا ورځ نبی خپل پاتې نشي د خپل کې راځم مشوره کې حکیم نظام دلاړو د وخت ورته ته پاسې چې کوم مقصد وغه حاصل شوی دا خو زموږ خپل
خپلوان دي زمون خپل عزیزان دي زمون خپل رشتہ داران دي مونږ ته به دیو په خطر څه ملاوي شي خو د پاسه او دیو تقریر وکړو او په دې دوران کې خلکو ته ویلا خپل ملګرو ته ویلا ورته مونږ ته به دیو په قتل کې څه ملاوي شي دیو پرېږ دی کارب بدیو غالب راغله دیو په ختم کې زمون مقصد باسي شي او کدیو غالب راغله په عربو باندې نو بیا خو زمون کم از کم برادری ده زمون خاندان ده زمون د بار د شرافت او د عزت خبره ده دیچ کې جابو جیل خبر شو د بدی وخت کې جنگي او ورزش زیره ورته ویل چې دی وست ودی انټری په اوسه کې شو او دی ویلا ولخا د توبه خپل بچي ابو حذیفه التدی د خپل بچي د بچاو د بار د خبرې کوي د چوارو د په عصبیت او عربو کې مسله زمون د پښتنو زمون د پښتنو غیرت او پښتو عربو کې داسې زمون نه ډیر زیات زمون د ابي بس لسمې شي بس ګورې باوجود د دې د ټول حالات ګوري دا د بو شي چې کله الته نه راوتل دیو تخپل غلام ادا سویل چې مسلمان شو جړل ورته دیو دې تاسو کول ته ولې ځاړي هغه ورته تاسو الله د پیغمبر مقابله تر باندې تاسو باندې ځاړي د ټول حالات دیو کې دلیل د دې باوجود هغه حالات راوستل راوته دیو جدي ور دی واوستل راوته در خپل ځان سره خپل روح شیبا او خپل ځای ودی درې وړ دی مبارزه لپاره راوته اول به سکونه بجوړو دواړه طرف نه دوه درې پهلوانان راوته به به جنگ د سرور خوري دې طرف نه مرتا درې کسان راوته په دې درې کسانو کې یو عوف دل هغه به کې معاویه او درې عبد الله بن رواحه او بل دې نه تاسو ویل څو کې دی وته رحته من انصار مونږ د انصارونو درې کسان هغه ورته جواب ویل معنا نه بكم من اساس تاسو کې زمونږ یې څنګه نه ځي واپس شي تاسو کې زمونږ دلچسپي نشته تاسو زمونږ برابر نه یې زمونږ مناسب دی مونږ تخپل خلق مکه ولا راوځه نبی صلی الله علیه وسلم جواب ورته نمونه غسرا عبیده وروزه علي وروزه حمزه وروزه دا درې وړ څول کې په مخ باندې نقابونه به ورته وي ته مسورته سو کې دغه پلان کې علي حمزه عبیده رضی الله تعالی ورته وستا زمونږ د عزت زمونږ د برادری زمونږ د برابروالي خلک تاسو سره دغه پس جنگ شروع شو علي رضی الله تعالی حمزه رضی الله تعالی خپل مقابله په یو گزار باندې ختم کړ او عبیده رضی الله تعالی او ته د دواړو په یو ته مخامخ ورغلی په یو بل گزارونو کې زخمی کړی او ته ولګي نو په عبیده باندې گزار وکړل پندې کړ شو علي رضی الله تعالی حمزه خپل مقابل پهلوانانو نه پاره څوسي دراله د کار تمام کړو دوا او به عبیده رضی چې زخمی خو به کټ وغیرہ څوک د رسول الله صلی الله علیه وسلم فاتح راو دې په دغه حالت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه الله پیغمبر کې په دې حالت کې ماته مر راشي زما شهید یم نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل هو ته شهید دې ورځن سره اشعار چې مطلب یې داو چې په زمانه پر دغه نه بلوي د خوشالۍ خبره نشته زه خپل مقصود منزل مقصود ته ورسېدم ادینه پس میدان کارزار ټول وګرځم نبی صلی الله علیه وسلم بیا چې کوتري ترا پوری جنگی مشر چې کله وی دې په ذاتي خود جنگ ته ناراض دې سبونه برابر دې نقشه برابر دې حالات ګوري ځکه چې کله د جنگی مشر کمانډر راشي او دې په میدان جنگ کې ولګي دې قتل شي نو به مسلمانانو ټول هغه کم قیادت هغه ختم شو د دې تسبو کې د زلزلہ راغی اوس په دې جنگ مخ کې څنګه وکی او دې موجود دا رسول الله صلی الله علیه وسلم جنگ ته راغی د یو موقع د نچتور راغسته یو کس بکواس کو دی وزار واله نور د الله پیغمبر په خپل تور نه راغسته چې اوس خطر هغه وجه علماء وی دا وا چې په دې امت کې بدترین سره غره چې هغه د لاس پیغمبر شهید شي یا د پیغمبر د لاس د مردار شي هغه وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم مختل چې زماده امت یو کافر مغه په ټول کې بدترین کړو بهر نبی صلی الله علیه وسلم بیا دعا اللهم إني أنصرك عهدك ووعدك اللهم إن شئت هم توبة بدي وقت بیا دعاګانې کوي دا زاري دا زړه تمره زیاته شوه چې ابوبکر د رومان ته ولوي ابوبکر صدیق د امران ولوي الله رسول بس حسبك بس الله امداد راکړي علماء دلته یو سوال هم وایي قایمه ټیم نشته راځه تفصیل وکم چې الله یو طرف ته وعده کړی و به په دې دوران کې څه ضرورت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د عمره زاري کې الله ته عمره واسطه ورکړي داغي جواب داره یو خو هغه وعده چې و انتهایی مجمل و
دا غیر پر زمانہ او زیدو مقرر چې دا الله دا وعده به کوم ځای کې پوره کیږي دا غیر پر زی او وخت نو مقرر چې کوم ځای او کله به پوره کیږي د الله حقوق غلبه به درکې جار کړه او دویم نمبر الله ډېر مستغنی ذات دی الله رب الجلال دغه شان استغنا دا رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې ته ساتل او د دې وجنه احوزاری کول او دریم نمبر علما پر ممکن دا ودا احتمال هم دی ممکن ده چې داغه د وعده د وقوع او تحقیق په دې پټو اسباب او شرایطو باندې معلق وي چې الله دغه هغه د حکمت او مصلحت په بنا باندې خپل پیغمبرانو ته نه ورخوي ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء او الله دا واجب هم نه دي چې د واقع او وادي اسباب او شرایطو انبیاء اگاهي ادي وجنه کله کله د حکمت بالغه اقتضا دا وي چې حاصل حقیقت دا پټ وسات او د دې لپاره چې د بنده په نظر کې د الله هیبت او جلال قائم پاتې شي نو د دې وجنه رسول الله صلی الله علیه وسلم بار په دې وخت کې استستغیثون ربکم دغه حالت الله یادوي تاسو په حوزاری کې ور په وخت کې الله د پرشتو هغه ډلې راولې غلې او الله وعده کړو د 1000 بیر 3000 بیر 5000 او پرشتي راغلي وي نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی جبريل ابو بکر ته ابشر یا ابو بکر اتاك نصر الله هذا جبريل اخذ بينان فرسي ابو بکر صدري اسره پرشتي راغلي دغه جبريل لا غیر خپل عزم لګامونه دی ولې روان نه ویل او خصوصیت د دې جنگو چونکه ابلیس په خپل راغله او سره د ملګرو دیو چې الله جبريل میکائیل سره دایره لګلې د مسلمانانو د تعاون او ملګرتیا لپاره بهر محترمو دې دوران کې مسلسل جنگ پرشتي راغلي دي میدان کارزار ګرم دی په دې وخت کې پرشتي د مسلمانانو سره ورسره دی یو جنگ حالت جوړلې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې دوران کې صحابه کرامو ته شهادت فضایل بیانې صحابه کرام یو صحابي سره کجوري بلاس کې هغه گزار په مخ کې ورغی رسول تر دې پورې چې شهید شو یو صحابي رسول الله صلی الله علیه وسلم عوف ابن حارث ته پوښتنه کې یا رسول الله ما یذكر رب من عبده د بنده کوم عمل دی چې الله رب الجلال خنده کنایه ده الله د خندا دي صفاتونه پاک دي کوم چې سوالي دي یعنی الله د ټولو زیات په څه خوشالي دی الله پیغمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلمان چې خپل بدن بربند کې مطلب دا جنگي وردی وباسي په کومه باندې چې غشه ګولې سر نه کوي د بدغه حالت کې د خپل لاسونو د دشمن د کافر په وینو کې سره کی او په دې حالت کې به خپل رب سره ملاوي شي رب تر دغه مجاهد په بہادری سره د جنگیدلو حالت دومره خوخه دی چې الله رب الجلال د دې بنده استقبال کوي او دې ته خان دی الله رب الجلال یعنی الله رب الجلال ډېر زیات خوشاله دې دوران کې یو ځل ځوانان چې کوم عمر دا وی د لاسه الله رب الجلال ابو جهل مقتل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دې دوران کې رسول الله صلی الله علیه وسلم خاورې راوغستلې ومټه شاطل وجود ویل او دغه سیک مشرکین د روزار کې الله د ټول سترګو ته ورواچول مسلمانان شروع دي وجدي دی وਹੀ دی قتل کوي دی رانیسی او دی لولي سندگان دی معصوم په سرخت ځان نشي وشکول او دغه سیوال په دې دوران کې تر ورسره د رسول الله صلی دفاع ته ولاړو د باډي ګارد په تور باندې د محافظ په شکل کې د چګوري د صحابه کرام لګیاري د قریش رانیسی او قتل کوي په د مخ باندې د ناګواري حالت رسول الله صلی الله علیه وسلم ستاسو حالت نه دغه سیمالوي چې د حالت ته خبر کېږي دی او ته او الله پیغمبر اجل والله یا رسول الله او د الله پیغمبر ورته دا اولنې ځل فتح او غلبه چې الله مونږ ته په دې بلاس باندې راکړي دي مونږ ته الله دا غلبه په دې باندې راکړي ده د الله پیغمبر زما زړه دا نه غواړي چې ونیسو هم په دغه ځګونو کې چې په تور باندې وو سټونه لوزو کوتره کو زما زړه دا غواړي دغه هغه په دې ضروري چې دا روح ولې د سوري زی خطر ورته الله دشمنان دي برحال د جنگ دوران په دغه ورځ باندې چې کله دا جنگ ختم شو رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو ګل ابو جهل خبر د سوق راوړي عبد الله بن مسعود رضی الله عنه د ویل جلالم په دې خبيث کې تر اوسه پورې سات سره جوړ دی لا باندې ولزه په سینې کې راځنه وای ما ته دغه څه وکړه ما ته هیڅ پنځه بچیا کله بدلمره عزتمن ځای باندې تناسي عبد الله بن مسعود رضی الله عنه ورته په دې وخت کې وای ولاو الحمدلله
الحمدلله الذي مكنني من ذلك الله دوباره حمد دې چې موږ ته دغه سيزي باندې غلبه راکړه طاقت یې راکړه ډول ته دې وستا وسوش ویا عبد الله بن مسعود ورته وی الله مسلمانانو ته عزت او فتح ورکړه کافرانو ذلیل کړل الله دې شکست ورته خستا اوسه اراده ده ورته سر درنه کټ کوم ورته دې څه وکړه زما تور درواخله تیرا ده او دا زما سخته کټ کې به دا غړي کې چې کوم څه په خلکو کې د دې روب او هیبت ښکاری کې چې دار سردار سر دی او اخر کې ورته وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته دی هغه وایا چې زما په ځل کې ستاره پر کوم بغض او نفرت په دې وخت کې هغه بغض او نفرت د مخ کې نور زیات بل سټ مو لکټ کو رسول الله صلی الله علیه وسلم تراغلو دا حالت مو ورته وی رسول الله صلی الله علیه وسلم زما د امت ابو جهل زما د امت فرعون دا غیر فتنه او شر د موسی علیه السلام د فرعون نم زیاتو هغه چې کله مرګ وکړو په هغه کې د کلمو ویلو کوشش کوي کلمه وی او زما د امت فرعون هغه په دې وخت کې خپل غرور او تکبر دغه ختم نشو دی وخت کې خبرې کوي بهر محترمو دي کې تقریبا او یا کسان دیو ژوند دیو نیول او یا کسان دیو قتل دغه دیو کې کویو دا ټول دې کوی ته ورواچو سوا دا یو کس نه امیه نه چې در بدن پړسېدل وو او دبن چې در بدن پړسېدل وو دینه چې وردی لري کول څنګه نو دا ریزه شو نو په دغه ځکه خاوري ور باندې واړول او د بچي ابو حذیفه چې دا مسلمانانو صف کې ولاړ دا د پلان چې راخور ریزه شو دا د پلان دی حالت تکاتو په مخ باندې ډېر د غم او خفګان اثر رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اوس کې ابو حذیفه پس لکه دې خیال تیر شو ورته د الله پیغمبره پس لکه مې خیال تیر نشو سیواره دې زما پلار صاحب رایو حلیم او بردبار او بوه زما امید چې دغه بوه پر د اسلام طرف ته رهنمایي وکړي لیکن دې په خپل کوبر باندې مړ شو ما تر دې خفګانو زما پلار دومره بوه دومره سردار صاحب رای زما خو امید دا چې دغه بوه به د اسلام طرف ته راولي هغه اسلام طرف ته رانه وسته په کوبر مړ شو بس دا خبره مې ډېره سخته خبره ده د پلار لار سړی ګوري او په دغه حالت کې ګوري خو یقینا صحابه چې کومه جان مثالي کړې وه یقینا تاریخ د غیر نظیر او مثل نشي پیش کولی بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا صحابه کرام دا کوم کسان چې ونیول شو د دې په اړه کې مشوره وکړه صرف نظر او عقبه د ګستاخان رسول الله صلی الله علیه وسلم قتل حکم کړو دی قتل لل باقي چې کومه غینه ویډیو واغستل پرې خودل شي دغه تفصیلات ته خبره په دې جنگ سره د اسلام شون او شوکت قائم شو دا هغه جنگ چې ورې سره د اسلام او د کفر په منځ کې هغه فرق راغلی دا هغه جنگ چې ورې سره د کفر دماغ سره تراغلی دا هغه جنگ چې ورې سره د اسلام غلبي ابتدا او شروع شوی و دا هغه جنگ چې د پوره دنیا ته سبق ورکړو تر نن پورې تر قیامت پورې سبق دی چې همیشه چې کله جنگونه کیږي د الله د امداد او نصرت سره کیږي جنگونه کله د اسلحې او د ټکنالوژي په زور نه کیږي هغه وسایل اسباب د دې مونږ الله رب الجلال حکم کړو واعدوا لهم ما استطعتم من قوه تاسو د کفر خلاف تیاری وکړئ هر قسمه ټکنالوژي اسلحه حاصله کړئ خو همیشه د مسلمان او کافر په منځ کې فرق بداوي چې مسلمان نظر په الله په امداد باندې وي د کفر او د کافرانو نظر هغه به د الله په اسباب باندې هغه به د الله په امداد او نصرت باندې وي په مسلمان او کافر کې همیشه د فرق را روان او د نمبر محترمو د بدر د جنگ چونکه جهاد خو تر قیامت پورې فرض دی د فرضیت نشي ختمېدی محترم د کله چې مسلمان دغه پریزین غافل شوی دی کله چې مسلمان هغه دغه نه غافل نن کې تاسو ګورئ نن پر کفر لګیاره د سره ټکنالوژي ورسره وسایل اسباب ورسره دي هغه د مسلمانانو د خاتمې لپاره هر قسمه تیاری کړي لیکن مسلمانان دغه نه غافل دي زموږ اسلامي ملکونو کې تاسو ګورئ یو پاکستان د شریعتي ملک دی ټول کافر ملکونه هم دغه د مسلمان ملکونه هم دغه حالت دی چې هغه د کفر لاندې ژوند او زندګي تیروي زموږ ایټم بم دا وی پر وکړه باندې زموږ ایټم بم په موږ باندې ساتل کېږي موږ باندې نه ساتل کېږي
الله دې زموږ ملک او زموږ وطن باندې دغسې حکمرانان راولي چې هغې کې د عمر فاروق رضی الله تعالی غونته کې غیرت وي د محمد ابن قاسم غونته کې جذبه وي پکې چې د یو مسلمان یو خور د هغې لوپټه ګوزه شوې وه هغه 60 سمندر پار راغی د خپلې مسلمانې خور د لوپټې د بچاو زموږ وطن زموږ ملک زموږ افواج الحمدلله پوره دنیا کې یو نوم لري یو شان لري خو مشران چې زخم کم دي محترم هغه دغسې حالت دی الله دې مونږ ته غیرتي او عزتمن مشران راکړي زموږ مشران دغسې دي هغوی د خپل حکومت ته د طول ورکولو دپاره د امریکې د وفادارۍ دپاره هر هڅه کوي زموږ قوم زموږ وطن زموږ ملک یقین وکړه په قدر روی زمین باندې دغسې نشته دی او الله دې مونږ ته غیرتي مشران راکړي او الله دې زموږ زړونو کې د صحابه کرامو په شان غیرت پیدا کړي د جهاد جذبه پیدا کړي کله که مسلمان کې د جهاد جذبه واپس بیداره شوله د شهادت تمنا پکې واپس هغسې راله کوم چې د صحابه کرامو وه یقین وکړه د مسلمانانو د اسلام مخې ته کفر به هېڅ حیثیت نه لري چې دا ټینګ شي دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي والله کافر به تاسو دغسې راغوټه کېږي لکه وږی چې په دسترخوان راغوټه کېږي او خوراک کوي صحابه کرام ته وویل چې د الله پیغمبره او من خلت یا رسول الله زمونږ د قلت وجبوي مونږ به لږ یو والله تاسو به دومره زیات وي لکه د سمندر زنګ ته وګوره خو ها حب الدنیا و کراهیت الموت ستاسو په زړونو کې به د دنیا محبت راغلی د مرګ نه به نفرت او یره راغلی نو چې کله مسلمان د دنیا سره محبت او د مرګ نه یره راغله دی به بزدله شي دی به بغیرته شي بیا به کافران په دیو باندې حاکمیت او غلبې والا ژوند تېروي دیو به پوره دنیا کې د محکومیت او د مغلوبیت ژوند تېروي الله رب ذوالجلال دې پوره دنیا مسلمانان چې د مظلومیت په حالت دي الله دې د تمام اسلامي ملکونو حفاظت او نصرت وکړي یقین وکړه زموږ عراق زموږ شام مختلف ملکونو مسلمانان هغې په یو نوم بل نوم باندې وران کړله هلته بدحالي جوړه کړله هلته اوس مسلمانان انتهایي د مظلومیت او انتهایي د کفر د بربریت د لاندې ژوند تېروي الله دې زموږ د ملک حفاظت وکړي او الله دې د تمام اسلامي ملکونو د مسلمانانو حفاظت وکړي الله دې موږ ته غیرتي مشران راکړي واخر دعوانا الحمدلله